السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت په خیر. د ژوندون ټلویزیون درنو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. قدرمن لیدونکو، تاسو د ژوندون ټلویزیون څخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غچ اخیستونکو بریدونو په تړاو باندې ځانګړی بحث ګورئ. البته په بحث کې راسره قدرمن میلمانه دي، هر یو د ټیمز لارې راسره مالتیا کوي. د سیاسي چارو شنونکی عزیز مارج او په مرکزي سټوډیو کې قدرمن دوه میلمانه دي راسره. قدرمن استاد ښاغلی عبدالهادي قریشي چې په یو څو شیبو کې به له موږ سره یوځای شي، او ترڅنګ یې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عبدالمالک افغان صاحب راسره مالتیا کوي. ټولو ته ښه راغلاست. ستړي مه شئ، وخت په مارج صاحب، تاسو ته راګرځم په پاکستان کې روانو لاریونونو ته په پام سره چې د امریکا په قونسلګرۍ باندې برید کړی دی. تر ډیره پورې هلته د ریپورټونو پر اساس باندې زیات شمیر لاریونوال وژل شوي هم دي. روان وضعیت پاکستان کې اوس مهال څه ډول بریښي ستاسو په آن باندې؟ مننه. لومړی تاسو ته افغان صاحب ته لیدونکو او اوریدونکو ته تاسو ته حقیقي همکارانو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. ګورئ، دلته دوه خبرې دي. یو خپله د پاکستان چارواکو علاوه له ظلم و ستم نه چې په خپلو وګړیو په ګاونډیانو په افغانانو یې کړي دي، او د دوی غلط محاسبې، غلط سیاستونه، غلطې وړاندونې دوی راښکل کړي دي. او بل دا پروژې له غربه هم اخیستل کېږي. د پرون موږ د ښاغلي ټرمپ خبرې واورېدلې چې همدغه ظلم او وحشت تېری چې پاکستان کړی او بېګناه ماشومان وژلي په افغانستان کې، په جای د دې چې دا وخندي تایید کړي دي، پخلا یې کړی وایي چې پاکستان ښه روان دی. دا دوه لوبې دي. یو پاکستان خو چې جوړ شوی نه، له ابتدا نه چې جوړ شوی د افغانستان په وړاندې ده. په دې باندې فرد افغان باید پوه شي، هر وګړی په دې باندې پوه شي، ځکه پاکستان چې د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته جوړ شو، دا یې دې لپاره د شوروي د وخت یا اوسنۍ روسیې مخه ګرمو اوبو ته ونیسي، چې یعنې وارسا په ټوله کې رانسي، ګرمو اوبو ته هند ته رانسي. دا یې پاکستان جوړ کړ. نو په هند ته په کومه خوا راځي؟ د چین لار نه خو نسي راتلی، ایران خوا بل اړخ ته پروت. نو دغه ترانزیت لاره یې خاوره افغانستان وه. افغانستان نو بنام تر هغه چې د امریکا او د روس دښمني ده، تر هغه چې پاکستان ده، دا دښمن د افغانستان په هېڅ صورت باندې دا نه لري کېږي. دا ډېر پخوا وړاندوینې شوې په 1899 کال کې هنري مارټین ډیورن د ډیورن کرښه ویستلو، دا جوړولو، عبدالرحمن خان مجبوره کولو، هغه نه امضا کړي، بالاخره هغه ته دعوا ورکولو، په نوم د نقرس مرض باندې هغه 6 میاشتې په کټ کې اچولو، بیا مو وژل. دا قصې ساده خبرې نه دي. دا دلته پلانونه، برنامې دي، اوس هم برنامې دي. دا هېواد د مجري هېواد ده. دغه اوس بېثباتي، ګډوډي راوستل، بېګناه کسان وژل، دا عمدن کېږي. دوه دلیله غرب دی. غرب د دې لپاره چې خپله پاکستان نارامه کړي، چین ته پانګونه ونه کړي، بل افغانستان نارامه کړي، طالبانو باندې فشار راولي، هم باګرام ونیسي، مرکزي اسیا ته داعش، خراسان او دا ډلې تېرې کړي. دا برنامه ده. پاکستان هم کوشش کوي چې خپل دغه ناخوالو ادرسونه بدل کړي، خلکو پام دې خوا ته کړي. په ټوله کې برنامې دي، خو خبره اصلي دا ده چې پاکستان دغه محاسبې څه کولې او مجري هېواد و، په ډېره وړیا، په ډېره ساده توګه برنامې مخته بولی شوی. نن سبا یې نسي بولی. نن لاسپوڅي، ګوډاګي، شر و فساد و اشرار و بلو دا کسان اوس نسي راوستلی دلته. کور ودان دغه اوس دلته اصلي بچیان د افغانستان دي. خلک هوښیار شوي دي، ملت هم هوښیار ده، ملت هم پوه شوی ده چې پخوا به د میراب په نوم، د جهاد په نوم، د اسلام په نوم، د ملا په نوم، د بل په نوم باندې خلک استعمال، لکه افغانستان کې چې به دیموکراسي ده او خلقای ده او پرچمای ده او کمونیزم ده، په دې استعمالوله. دا لومه باندې اوس خلک پوه شوي چې دا ټول سیاستونه غلط وه. رهبران د دې ډلو تپلو ټول خاینین وه. پاکستان مجري هېواد ده، پاکستان برنامې لري. کور ودان مارج صاحب، دلته ضعیف حاکمیت غواړي. نو د دې مخنیوی اوس کوي. او اوس د خدای په تاریخ د پاکستان کې یو کار وته چې افغانانو دلته ښه یو عبرت درس ورکړه. کور ودان چې پوه شي دا خلک نور نه په ځای کښېني،
خبره دې کله وروستۍ خبره چې په خپله پاکستان کې هم حالات ښه نه دي. بلوچان ګوته په ماشه دي، پنجابیان په دې پیږي، پښتانه د خپل حق حقوقو ته د خپلو افرادو ورکېدلو په لټه کې دي. سیندیان هم ناراضه دي، کشمیریان ناراضه دي. نو اوس پنجاب راګیسه د خپله پنجاب ګورې سرحدونه د اسلام آباد او پنجاب بند کړل. یعنې همدغه د دوی مملکت ده، دا نور پردۍ خاوره ده او انشاءالله د افغانستان بیرغ به بیرته په مارګلې او په جلم او په شیرخان قلعه په دې به بیرته رپېږي. کوربادان ډېره مننه. البته که دا هم راته ووایه چې ستاسو باور باندې پاکستان یا په ټوله کې اسلام آباد چې د افغانستان په وړاندې کومه محاسبه کړې وله څومره غلطه ثابته شوه په داسې حال کې چې کابل، اسلام آباد او ګڼې نورې سیمې هم تر هوایي بریدونو لاندې راوستلې؟ ګورې یو وخت کې دوی دا د مجاهدینو په نوم باندې مجاهد خو ډېره پاک کلمه ده، ډېر خلکو ایجاد کړه. افغان صاحب هم مجاهد و، پاک مجاهد و. هغه پاک مجاهدین خو یا د خاورو لاندې دي یا مثلا غربت ژوند کوي. دا رهبران د مفسدین غله یې چې د کارتر په سپینه ماڼۍ کې روزلي وو د جنرال بابر په باندې په هغه وخت کې چې دوی راغلل پاکستان خو جنرال حمیدګل استاد رباني راوسته په هر کې مشاور کړ، نورې ډلې تپه یې راوستلې. د هغوی په امر او هدایت باندې مسعود و مثلا سیاف و مزاري و ګلبدین و دې خواته دا جنبش و دوی خلکو کابل لوټ کړ. خاص تر رباني و مسعود دوی کلک مسؤول و ځکه دوی دولت و دوی ته امر شوی و. همدې لپاره په اووه ګوندو منځ کې یو دی راوسته چې ده کولی شو دا نور خو بیا مداقل پښتانه و شاید وطن نه وران کړی. نو دوی کېنول هر شی لوټ کړه، اردو و مثلا موزیمونه، نظم، ډسپلین سیستمونه ټول له منځه لاړل. نو بنا ده فکر کاوه چې همیشه به دغسې موږ لاس بري، بهرنی کورنی سیاست به د افغانستان زموږ په لاس کې، موږ به کمیشن اخلو، پروژې به پلې کوو. لکه دا اوس مثلا په پاړه او په دې جوی کې په تخت بایی کې دا ایشان کېنولي دي روس یو واقع تورستان خپله خو جاسف وایي 3 لسیزه موږ تورستان د امریکا لپاره ورسول اوس پېښپانه یو. یا یې ویله چې موږ خپله پوځ کرایه ورکړه امریکا ته جهاد نه و د روس مقابل کې. دا خپله دوی اقرار کې پخوا بېنظیر بوټو مثلا پرویز مشرف هم اقرار کاوه. دوی فکر کاوه چې اوس هم حکومت چې موږ راولپنډۍ نه دی راباندې راوستلی و، طالبان هم موږ په خاوره کې و موږ روزلي دي، راځئ دوی به هم اوس په هغه وکړي، ډېر اسانه به وي. خبر نه و چې دا د خاورې اصلي بچیان له خاورې دفاع کوي. ګرچې د دوی دوه دندې دي، یو دنده دا ده چې پنجابیان ته د عبرت حکومتونکی درس ورکړي چې نور راپورته نه سي. لکه څنګه چې هواريان په 1940 کال کې مغولګۍ بمبار که ظاهر شاه یو بیرته بدل واخیسته، یو وارې په 1980 کال کې د نجیب په وخت کې دوی الوتکه راغلې وه چې مختارګل زدران پیلوټ یې ولېږه په تیرا کې الوتکه ورته چې بمبار یې وکړه. دغسې دوی نه یو غچ واخلي او عبرت درس ورکړي. بله دنده یې دا ده چې کورني پنجابیان چې پنجابي وینه لري چې دوی نیا یا مور له پنجاب نه نسل راوړی چې نن د خپلې خاورې د خپل ناموس په تعرض باندې د بېګناه ماشومانو باندې دوی له پاکستان ملاتړ کوي، هغه ته چایچکې کوي، وایي خوشحاله دي چې خاوره د مور د ناموس حیثیت لري. دوی دومره بېغیرته دي چې له خپلې مور ناموس نه دوی تېر دي. نو بنا دا خلک باید تصفیه کړي، دا نه پرې نه دي، نه یې پرې نه دي چې دوی ځان ته نور افغان ووایي، همدې پنجاب ته خاورو ته ولیږي. او هغه چې په بهر کې دوی دا خبرې کوي د هغوی جایداد ته باید اور واچوي او یا یې ضبط کړي یا یې بیتالمال ته چې په هر صورت باندې د هغه د نسلونې ماران دي، هغه بې غیرته، هغه بې وجدانه. ډېره زیاته مننه مارش صاحب، بیا هم درته راګرځم انشاءالله. چې په ښه روان دا وروستۍ خبره کور کې هر څه مشکلات دي په تاریخ د افغانستان کې افغانان د پردیو مقابل کې یو لاس وي. دا سیاست نه، دا د خاورې مسله ده، دا د عزت مسله ده. طالب سره به نیوکه کوو مثلا سره مشکل به لرو، ناخواله به وي یا له بل سره له بلې ډلې سره، اما په عمومیاتو کې بیا د عزت او د خاورو مسله راځي. هر پردي سره به ټول یو لاس کې ځکه دا د موږ خاوره ده، د موږ ناموس ده، د موږ مور ده او بېګناه کسان وژل کېږي. ډېره زیاته مننه. نو دا هغه طالب چې بېغیرت دا به تصفیه شي. کور ودان بیا هم درته راګرځم. ډېره زیاته مننه مارش صاحب، تاسو ته راګرځم. البته د ملګرو ملتونو اړوند بحث لرو. ستاسو باور باندې ډېری وخت په نورو هیوادونو کې چې کله ملکي وګړي په نښه کېږي، خو د ملګرو ملتونو سازمان نور اړوند نړیوال بنسټونه ډېر کلک او توند غبرګونونه ښیي.
خو پر افغانستان باندې چې کله د پاکستاني پوځي رژیم بریدونه وشو، په خاوره تیری وشو، دلته ښځې ماشومان شهیدان شول، په داسې حال کې چې یوناما دغه پیښه او دغه د کسانو شهیدانېدل او ټپیانېدل مستقیما تایید کړل، خو بیا د دې سره سره هم کوم غبرګون ونه ښود، چوپتیا ونه ښودله. ستاسو باور باندې دلته د ملګرو ملتونو سازمان د کوم انحصار لاندې ده په نړیواله کچه؟ مننه. ګورئ دغه جګړې چې دي په نړۍ کې دا د ګټو جګړې، دا نورې پانې او پلمې دي، دا له اټومي انرژي د وله فلانی دا له دا او دا هغه ټول کنټرول لاندې دي. چېرته چې نفت دي، چېرته چې تیل دي، زبرځواک هېوادونه ورځي هغه اخلي. زبرځواک هېوادونه هم لوی شرکتونه دي. دلته بیا یې دلته شاپو بله لوبه روانه ده چې هغه دغه برومودا مثلث ورته وایي، پوراداو مثلا پتوریکو د منځ کې دغه 15 جزیرې دلته سترې کورنۍ دي، یهودان دې ورته وایي یا کار څه ورته وایي، دوی دا ګیمونه شیان جوړوي. دا ټرمپ کېنوه ته یې نه کړه، بیا پوتین او ټرمپ ته ورسې الاسکا کې دغه پروسه لس ورکړي، دغه باندې تفاهم وکړي او که نه بیا سبا دوی نه دي هلته، هر څه په تفاهم کېږي. مثلا وینزویلا ته لاړل، ګارد سره خبر سوی، وزیر دفاع سره سوی، کابینې سره سوی، ټول سره سوی، ټول خبر و چې دغه سړی مګر راجګوو راولو یې محکمې په نوم باندې راباسو، تا چپ کېنئ. که څنګه داود خان چې یو وړکی ګارد و، 9 ساعته مقاومت وکړ له خلکانو پرچمیانو سره، تنها په توپانچه باندې یو څو نفره سره حافظ الله امین ته چې روسان راغله په قوت باندې پیل څه مړ کوي، هغه تقریبا 12 ساعته مقاومت کاوه. نو د وینزویلا رئیس جمهور یو ډزه ونه کړ، مستقیم ګارد و، 4-15 زره مدافع هوا او دام لرم او امریکا راځي وړي، دا ټول تفاهم هغه دې لپاره چې وینزویلا نفت ځان ته واخیستل چې دغه تنګي ترموز که بندیږي هرمز به بوخیه دا خلیج فارس بیا ماته مشکل پیښ نشي. دا پلانونه سوي دي، جوړ سوي، ټول تفاهمونه سوي. روسیه ولې چپ ده؟ ای دې لپاره پوهېږي چې یو زبرځواک یو بل قوت دوم نفتي ایران نه غواړي. چین ولې غلی ده؟ چین هم غواړي چې ایران ضعیف شي، پانګونه پکې وکړي. نو بنان جنګ د ګټو ده، پاکستان خلاف دی ټولو نړیوالو اصولو، د همدغه منشور د ملل متحد د 1 فصل خلاف، د 19 مادې خلاف، د شورای امنیت د 15 مادې خلاف، د بشر د حقوق د 30 مادې قطعنامې د 1940 کال خلاف، د قانون جرایم جنگي د 1940 کال دغه پروتوکول 1901 کال خلاف چې مثلا ماشومان ووسله، د ډیپلوماټیکو اصولو د 1980 خلاف. دغه ټول چې ورځي د امنیسټي انټرنیشنل نور خلاف کار وکړ. موږ ته د همدغه ټولو اصولو حق راکړی دفاع، هم فرد هم ډلې ته ملت هم دولت ته ورکړل سوی ده. نو بنا دا شرکتونه غږ نشي کولی. دا ملګرو ملتونو سازمان په ټوله نړۍ کې جاسوسي لوی ترین استخبارات ده. په دغه ټوله نړۍ کې تاسو یقین وکړئ چارواکي دوی ټاکي. درغه چې چارواکي تثبیت نه کړي دا څوک ده څنګه نه ده. ګوره په افغانستان کې یو نامه به نه ټاکله چې پارلمان نه ولي، او یا کسانو چې د هر چارواکي تالیده په بهرني ادارو کې کور ودان. ډېره زیاته مننه مرج صاحب. وبخښئ دا اصلي خبره پاتې شوه. نو بنا دې ټول چپ په دې چې هغوی جوړ کړي دي، هغوی شرکتونه دي، هغوی پیسې ورکوي، هغوی مایه کړي دي. د تا د سوال په مطابق کېدای شي دغه پروژه یې د امریکا کور ودان غواړي ته پاکستان د طالبانو په لاس باندې ضعیف کړي، ځکه د چین ته او دوی ته نور نه سرغاونې ورکړي. دې خواته هم شاید په جنګ کې خو طالب هم ضعیفېږي، وسله مصرفېږي. ډېره زیاته مننه. په دې باندې برنامه ولري لکه ایران ته لاړه بلې خواته. په ټوله کې پکار دا ده، ملي اتحاد پکار ده. نور هم دغو شیانو تیر زه ستای فلانی د فلانی د ګورئ که داود خان سلطنت نه وران کړی، که دی رښتیا عقل و منطق درلودی، دې کې تاوانمندي هم دغه ظاهرشاه سره مرسته کوي. تره زوی دې و او خدیم و د خاله زوی دې و. ضرورت چې یو د قدرت په سر د چوکۍ لپاره دا کړه. ډېره زیاته مننه مارج صاحب. بیا هم درته راګرځم. البته یو تازه خبر ده چې له لیدونکو سره شریک کړو. بیرته راګرځم. امنیتي سرچینې خبر ورکوي چې نن افغان ځواکونو
یو ځل بیا د کوټې ښار پر پوځي مرکزونو هوایي بریدونه ترسره کړي دي. دا بریدونه د افغان هوایي ځواک له لوري د پاکستان پوځي رژیم البته د وروستیو ړندو بمباریو په غبرګون کې ترسره شوي، هغه څه چې په ټولیز ډول باندې په اسلام آباد ورخطا کړی دی. البته له دې وړاندې هم د افغانستان اسلامي امارت ملي دفاع وزارت د اسلام آباد سربیره په ګڼو نورو سیمو کې پوځي ملیشو اهداف او هلته چې دوی ځایونه درلودل هغه یې په نښه کړي دي او دوی ته په پراخه کچه باندې مرګ ژوبله هم اړولې ده. البته قدرمنو دوستانو، ګرځو د ملي دفاع وزارت د مسؤلینو اړوند هغه څه چې د په وروستیو کې په ننګرهار، پکتیا، خوست او کندهار ولایتونو کې کوم زیانونه پاکستاني ملیشو ته اوښتي دي، تلفات څومره دي، په کومو ځای کې شوي دي، یو لنډ د ملي دفاع وزارت د مسؤلینو کلیپ ګورو، بیرته راګرځو. د هیواد د دفاعي ځواکونو د انتقامي بریدونو په ګړندي بهیر کې بیګاش په یو ځل بیا د 203 منصوري، 201 خالد بن ولید او 215 البدر قلي اردوګانو اړوند په ننګرهار، پکتیا، خوست او کندهار ولایتونو کې په ذلیل دښمن د لیزري ځواک پر مټ تعرضي بریدونه پیل شوي وو چې تر دا مهاله یو ټاور، 4 لوی پستې فتحه او د ماینونو په توسط انفجار شوي. 32 تنه پاکستاني پوځي عسکر هلاک او سلګونه نورې ټپیان شول. یوه ډرون الوتکې هم رانسکوري شوي او یو شمېر پوځي تجهیزات په مکمل ډول تخریب او له منځه تللي. بل طرف پاکستاني پوځي رژیم چې تر ډیره بریده یې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی ده، په ځینو ساحو کې زموږ یو شمېر ملکي وګړي په ړندو بمباریو او د هاونونو په ویشتلو سره شهیدان او ټپیان کړي دي. بیا هم ښه راغلاست درته وایم درنو لیدونکو. البته تاسو د ژوندون ټلویزیون څخه د افغان ځواکونو د پاکستاني ملیشو پر وړاندې د افغان ځواکونو د غچ اخیستونکو بریدونو ته ځانګړی شوی بحث البته ګورئ. په بحث کې البته درې قدرمن میلمانه راسره ملتیا کوي. مارش صاحب محترم، مهرباني اوس د بحث ته دوام ورکړه په ډېرې بښنې سره. وایز کوم مهرباني ده سر. نو ما دا خبره کوله چې ملي اتحاد، ملي وحدت، ملي ګټو ته ژمنتیا مهمه ده. اشتباهګانې په تاریخ کې موږ کړي دي، ځکه موږ اوس یو څه ضعیف سوي وو چې الحمدلله اوس بېرته په قوت ته را روان یو. ما داود خان مثال ورکړ، که ده دا کار نه وه کړی مثلا د افغانستان بنیاد به ریښې به نه سوځېدلې، یا خلکو پرچم دا بې کفایته سپي راغلله، بیا دوی په خپل منځ کې حفیظ الامین مړ کړو، ترکی مړ کړو، دا وکړو دا وکړو، روسان راوله. دا کارونه که دوی نه وه کړي، تاسو خلاصه یعنې د نجیب د سولې پروګرام ته که دغه مجاهدینو راغلي وای، لاس یو کړی وای، نه به ورته وړاندې کېدله، نه به بنیاد یې موږ خرابېده، نه به هر څه سره همدغه سلسله دوام لري. ډېره زیاته مننه. جمهوریت ته به دا اشتباه نه وي سوی، اوس هم باید نه وي سوی. اوس هم باید موږ پخواني دي که اوسني دا ټول کسان چې ژمن دي هېواد ته، نه د پنجابي وینه چې پکې ده او په تالي څټي لنډغرو دا پردي پاله چې د هغوی اساس و بنیاد د افغانستان خپله هغوی ثابته کړه چې ویله ما افغان نیستم. یعنې معنا داسې دا موږ یې دې وطن نه یو ثابته کړه چې افغان هغه ده چې له خپل ننګ و ناموس و غیرت و خاوره دفاع کوي. ډېره زیاته مننه مارش صاحب، بیا هم درته راګرځم. بناس دغسې اتحاد و اتفاق کار د نور نافی کول، نوی له سره جوړول، نوي کول، دغه موږ ضعیفوي. موږ باید قوت ولرو، په خپلو زیربناو کار وکړو، په خپل اقتصاد کار وکړو. ما عرض وکړه چې جنګ د انرژي ده، جنګ د نفت ده. نن ایران و هم سبا ګوره دا سعودي و عربي هېوادونه ولې چوپ دي؟ د اسلام په وړاندې من تعرض کې دي چوپ دي. ټول خپلو ګټو ته ګوري، ټول خپل حکومتونه یې دي و معیشت ته، ژوند ده، سوله ده، امنیت ته روان. دغه دنیا کې دغه شی اوس روان ده. ډېره زیاته مننه مارش صاحب، کور ودان. بیا هم درته راګرځم درنو مارش صاحب محترم. البته تاسو ته راګرځم، په ډېر وخت هم ډېر زیږ دی، لنډ دی. مهرباني راځم بېرته استاد تاسو ته راګرځم. په لنډو کې که راته مارش صاحب محترم البته ووایي چې د افغانستان سره د پاکستان د جګړې پیل ستاسو باور باندې دا پروژه په ټولیز ډول باندې څومره ناکامه شوله؟ په لنډو کې که راته ووایي مهرباني. دا مطلقا ناکامه شوه. دا نور پنجابیانو ټولو دوی نه د عبرت درس واخیسته، ځان ته ستونزې هم جوړې کړې. اوس هغه ازادیخواهي ډلې او تپلې قومونه چې دي ټول پرې راپورته کېږي. هغه مراد چې د افغانانو مات کړو دا څو کالو کې چې ما یادونه وکړله، بېرته راژوندی سه. بالا دې په تش لاس هم په پاکستان باندې نور حمله کوي. پاکستان نور خپل بادار ته هم بې اعتباره سي. هغه هم پوه سي چې دا نور
پروژې مخته نه څوړه بهتا کېدای استخبارات قوي دا راځي چې ټي پي په افغانستان کې په نښه کوي ولایت په پاکستان کې په نښه کوي دغه هدف بل نه وي پلاسمتري کې طالب ولاد ور ډز نه کوي راځي ته په پیسودو کې په خوځ کې په بېګناه خلکو باندې حمله کوي په دای نور وسواس د نور مختور سره کورودان ډیره زیاته مننه مارچ پاکستان خپل بقا لاس ورکوي او کې دامه ورکوي خپل جنازه په خپل لاس پورته کورودان ډیره زیاته مننه مارچ صاحب استاد محترم تاسو څخه ډیره زیاته مننه مارچ صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه کور مو ودان چې تر دې د مرسته ولې تاسو څخه وخت تاسو په ستر رب سپارم الله مو مل شي ښه وخت ولرئ